سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د کندهار والي ویلي چې په دې ولایت کې دولتي ځواکونه له 193 پوستو څخه په شا شوي دي. کابل ښار کې د نننۍ چاودنې په ترڅ کې د چارو ادارې مرستیال وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې په تېره اونۍ کې د عسکرو په 19 بریدونو کې 27 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د روغتیا وزیر جواد عثماني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دی هیڅ نه و خبر، خو د استعفا منلو مکتوب یې ور رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ارمنستان ته په خطاب کې ویلي کله اوربند سرغړونې ونه دروئ سزا به درکړو. د عراق د الفتح ائتلاف مشر وایي که امریکایي عسکر ونه وځي وتلو ته یې اړباسي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا افغان سوله د ټولې سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللې. د هندوستان آسام ایالت د ټولو اسلامي مدرسو د تړلو پریکړه کړې. سوریه کې د چاودنې له امله 25 ملکیان وژل شوي، 14 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.